داسې مه کوه مراده، د دې جلۍ حالت ته نه وینې، هېڅ د زړور باندې نه سوځي. ولې پې زړه وسوځوم؟ په چا چې باید زړه وسوځېږي هغه زه یم. زه اوس له هېڅ نه هم نه ډارېږم، تاسو پوه شوئ؟ سمه ده سمه ده، زنګ وهم. سالم ښوونکی، لږ وخت لرئ چې خبرې وکړو؟ البته ښوونکی، مهرباني وکړئ. لږ څه مخکې پرېکړه وشوه چې ایفا له ښوونځي نه وشړل شي. یعنې څه؟ ولې؟ په اصل کې د ډیسپلین کمیټې د اوزګې په حق دا پرېکړه کړې وه، خو ایفا دا ګناه په غاړه واخیسته. ویل چې پیسې ما غلا کړي. ښوونکی ایفا داسې کار نشي کولی. ښکاره ده چې غواړي داسې خپله خور وژغوري. پوهېږم ښوونکیه، پوهېږم، خواشینی یم خو هېڅ کار نشم کولی. ښوونکی ستاسې په اجازه زه یو ځل ایفا سره خبرې کوم. هیله لرم چې رښتیا ډېر زر پیدا کوي ښوونکی، که نه نو د هغه هلک ژوند به خراب شي. انشاءالله انشاءالله ښوونکی. ایفا دې لیدلی؟ لږ څه مخکې د باندې لاړو ښوونکیه. بله اصلي سلیمه ګرانه، ما مې اوس ترور کړه، بیولی شي؟ د ترور په اړه مې اندېښمنه یم. او هو، مور مې خواږه پخ کړي وه، هغه به هم یوسم. اوس ډېر کارونه لرم، نه کېږي چې نن لاړه نه شي. ګرانه، زه غواړم ستا مور ووینم، خو ته وایې چې کار لرم. هغه بېوزله یوازې کور کې ده، له هغې پرته بل څه کار لرې؟ هله سلیمه، هیله کوم زما زړه مه ماتوه. هله نو ویې منه، ما هلته ورسوه، وروسته له هغه خپل کار وکړه، سمه ده؟ مور مې هلته بیولم، خو هغه هم لږ کار لري، ځکه خو مې تا ته وویل. سمه ده سمه ده، درځم. صحیح وویل. هغه راځي. ښه ده، کله چې راغی خبره بلې خواته وینیسئ. پوه شوې؟ که د کوم کار هڅه وکړې بیا به ستا ټول پلان خراب کوم، خبره اوسه. سمه ده مراده، نور نو بس که هره شېبه ماته داسې ګواښونه مه کوه، درنه هیله کوم. سمه ده، ورنه پوښتنه کوم. هلکانو ایفا مو لیدلی؟ نه ښوونکیه. ولې دې داسې یو کار وکړه؟ ولې دې دا جرم په غاړه واخیست؟ دا کار ما کړی ښوونکیه، پیسې ما غلا کړې وې، یوازې په خپل کار مې اعتراف وکړ. ایفا، موږ دواړه ډېر ښه پوهېږو چې ته داسې کار نشي کولی. هڅه مه کوه چې ماته دوکه راکړې، باید لږ په تمه شوی وای. څېړنه به مو کړې وه او اصلي کس به مو پیدا کړی و. ښوونکی څنګه به یې پیدا کړئ؟ پیسې د اوزګې له بکس نه پیدا شوي او هغه پیسې ما هلته ایښې وې. فکر مې کړی و چې څوک به په اوزګې شک ونه کړي، خو داسې ونه شول. موږ دې پیسو ته اړتیا لرله، تاسې هم پوهېږئ. زه اجازه نشم ورکولی چې خور مې له ښوونځي وشړل شي. هغه په خپلو درسونو کې ډېره تکړه ده، هغه لا ډېر حق لري چې درس ووایي. ثانیه مېرمنې، همدا یو ګیلاس چای پاتې و، دا هم ستاسې په قسمت کې و. خانم شاه مېرمنې،
که ډېر د چای ته زړه شوی وي لاړه شه خپله دې ځان ته چای تیار کړه. نه ژوندی اوسې زما زړه ته نه کېږي چای ته مې زړه نه کېږي ښاغلی رجایي. ښاغلی رجایي ولې مو ځان په زحمت که ویلو به مو و ما خپله اخیسته. ښه ثانیې مېرمنې له دې مرکز پرته نور کارونه هم لرئ؟ هو لږ څه خو که کوم پلان ولرم کارونه مې ځنډولی شم. ولې مو پوښتنه وکړه؟ هغه ما ویل چې څنګه به وي یو ځای ته لاړ شو او دواړه به سره خبرې وکړو. یوه ډېره مهمه خبره ده. البته 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 کېږي. زه ډېر وخت لرم خبرې به وکړو. آی آخر به د خپل زړه خبره راته وکړي. سلیم ښوونکیه بخښنه غواړم تاسې ته مې پام نشو صحرا. مهمه نه ده زه د هغه لپاره راغلی وم. د څه لپاره راغلی وې؟ مراد خو بیا تاسې نه پتنګوي؟ نه نه موږ یې نه یو پتنګ کړي. هغه ما ویل چې زه خپل حق مې درته حلالوم. تاسې هم له حسین سره خبرې وکړئ. غواړم چې دا ستونزه خبره شي او هر څه خلاص شي. هسې هم هغه پښیمانه شوی. اړتیا نشته دا خبره دومره اوږده کړو. خو تاسې د یو انسان ژغورلو لپاره خپل ټول ژوند قربانولی شئ. هغه هم ستاسې ورور دی. دا ځل هم د هغه لاس ونیسئ. زه خپل حق هغه ته وربخم ښوونکیه. خوالي به څه وایي؟ اندېښنه مه کوئ هغه سره هم خبرې کوم. سلام آسفه. دلته کښېنه زویه. په تاسې څه شوي؟ هېڅ هم نه دي شوي. موږ هم تا ته په تمه وو سلیمه زویه. تاسو 2 دقیقې په تمه شئ زه تاسو ته خواږه راوړم. لږه بیړه وکړئ باید ښوونځي ته لاړ شم. له هغه ځای نه هم باید د حسین خواته ورشم. سمه ده. له ښوونځي وروسته د حسین څنګ ته ورځې؟ ناوخته به شي یوازې هلته مه ځه. خدای دې نه کوي که کومه بلا در باندې راشي. نه نه ډېر نه ناوخته کېږي. هسې هم دلته نږدې په کلاس هوټل کې اوسېږي. او هو له حسین نن یوه غوښتنه کوم د مراد لپاره. د مراد لپاره؟ یعنې څنګه پوهه نه شوم؟ یعنې داسې صحرا مېرمنې مراد وبخه. زه هم د حسین څنګ ته ورځم او له هغه نه غوښتنه کوم چې د مراد په اړه پولیسو ته څه ونه وایي. له هغه نه غواړم چې اجازه راکړي دا خبره په خپل منځ کې حل کړو.
ډیر ښه کار به وشي. داسې ده، خوشحاله شوم. زما سلام هم ورته ووایه. وعلیکم السلام. د خوږو لپاره مننه کوم. دروموشه. مورې جمپر مې راوړلی شي؟ البته لورې. سمه ده، اندېښنه مه کوه. زینب پسې زه ښوونځي ته ورځم. ډیره مننه ایلیف، بیا ماته زنګ ووهه. ای خانم شاه، دا ته څه کوې؟ زه خو هېڅ پوهه نه شوم. سر دې راته په درد که. او هو، ولې دې اوس دا شیان راویستل؟ اوس به ماشومان راشي، هغه وخت به یې د میز په سر کېږدې. توبه توبه. او هو، زه نن ډېر کار لرم. لږ ښاغلي رجایي سره وینم. آخر به راته د زړه خبره وکړي. واخله، چای وڅښه، ژوند به یې وسي. ای خور جانې، بخښنه غواړم، هېڅ پام مې نه شو. پرېږده نو، پام دې څنګه نه و؟ پام دې څنګه نه و؟ زه اوس ځم. دا ځای په خپله پاکه. له ښاغلي رجایي سره لیدنه لرم. آخر به راته اعتراف وکړي. رجایي، هله نو ګرانې، زه دې په اجازه ځم. د خدای په امان. ای کلچې مې هېرې شوې. د ښاغلي رجایي ډېرې خوښېږي. پنیر هم لري. اوف اوف اوف، لیونی خانم شه، کم عقلی خانم شه. ښځې کوم څه ته دې زړه نه کېږي؟ کېږي ووایه چې درته یې راوړم. مورې، صحرا مېرمنې مراد وبخښه. خدای ستانه ډېر شکر کوم. زه پوهېدلم. ترورې، سترګې دې روښانه. د پخوا په څېر به ښه ژوند پیل کړې. انشاءالله لورې، انشاءالله. خدای دې وکړي چې مراد هم وروسته له دې په ځان پام وکړي. زه مراد ته خبر ورکوم چې خوشحاله شي. په کوم څه چې باید پوه شوی وای په هغه پوه شوم. دا ځل کار چانس او بخته نه پرېږدم. تا خپله داسې وغوښتل. زما په کارونو کې دې باید لاسوهنه نه وای کړې. ځواب نه ورکوي مورې. وروسته بیا ورته زنګ ووهم. که دا خبر واوري خوشحاله به شي. هله زویه، یو ځل بیا ورته زنګ ووهه. باید دا خبر ستا له خولې واوري. مورې، سمه ده، صحرا مېرمنې مراد وبخښه، خو ته ډېره مه حیرانېږه. پوه نه شوم ته ولې داسې وایې زویه؟ څه شوي؟ څه شوي زویه؟ کومه ستونزه ده؟ یعنې د حسین په اړه هیڅ فکر نه کوئ؟ له هغه سره باید خبرې وکړم. وبه ګورو چې هغه مراد بخي که نه. انشاءالله وبه بخي. هله زویه لاړ شه، له حسین سره خبرې وکړه. هغه ته قناعت ورکړه. ووایه چې مور مې ډېره ناروغه شوې، لږ پاتې و چې مړه شي. ورته ووایه که ورور مې زندان ته لاړ شي هغه ژوند نشي کولی.
اندېښنه مه کوه ترورې سلیم به هغه ته قناعت ورکړي او موږ ته به یو ښه زیری راوړي شکران ډیره مه حیرانېږه او مه وارخطا کېږه زه تا پیژنم د سلیم تر راتګه پورې به ټول کور ګزمه کې زما په لاس کې نه ده عثمانه خدای دې وکړي چې نن ورځ هم په خیر سره تیره کو زه نور هیڅ څه نه غواړم انشاءالله 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 زه راغلم راځه چې لاړ شو هغه مهمه خبره څه ده ته به یې راته ووایې سمه ده اوس یې نه پوهېږم څنګه یې درته ووایم اوف وګوره له ډېرې وارخطایي مې ګرمي وشوه ای دا وارخطایي هم در سره ښایسته ښکاري خدای دې وکړي چې پایله یې هم کوي هله راځه چې د چای باغچې ته هوټل یا رستورانت ته لاړ شو څنګه ها ثانیې خدای دې تا ته سزا درکړي او ته رجایي کومه هغه وخت کې ډېر نازونه نه وای کړي اوس به مې هغوی داسې نه څارل په هر حال اوی زه نوره نشم په تمه کېدلی زرې راته ووایه خو رستوران یا د چای باغچې ته باید لاړ شو هلته به مو سره خبرې کړې وې داسې د سړک په سر خو نه کېږي اوی هیڅ خبره نه ده موږ خو پردي نه یو او موږ خو کوم غلط کار نه کوو که نه خو نه پوهېږم څنګه یې درته ووایم اوف اوی هر څنګه چې د زړه وي راته ووایه دا خو د خیر کار دی همداسې نه ده البته چې د خیر کار دی خو کم عقلې خانم شه ځان ته دې 13 کلنې نجلۍ پسې فکر کړی ډېر نازونه د سړیانو نه خوښېږي سمه ده زه هم ډېره حوصله نه لرم هسې هم اړتیا نشته دا خبره وځنډول شي وګورئ مېرمن ثانیې ما تاسې وپېژندلی یوه ښه او هوښیاره ښځه یې په ما خو خولې راغلی ښاغلی رجایي زما عمر هم ډېر شوی وخت یې را رسېدلی زما خانم شاه مېرمنه خوښېږي لکه له نه مې چې لیدلې هغې سره مې مینه پیدا کړې هر عمر به مې په قسمت کې هم وي تاسې نه هیله کوم په دې کار کې ما سره مرسته وکړئ او خدایه ثانیه مېرمنې ثانیه خورې هلته خو څه نشته که نه یوه شیبه هلته خو څه نشته زه خپل حق مې درته حلالوم تاسې هم له حسین سره خبرې وکړئ غواړم چې دا ستونزه هواره شي او هر څه خلاص شي هسې هم هغه پښیمانه شوی اړتیا نشته د خبره دومره اوږده کړو تاسې د یو انسان ژغورلو لپاره خپل ټول ژوند قربانولی شئ هغه هم ستاسې ورور دی دا ځل هم د هغه لاس ونیسئ عثمان کاکا په خیر راغلی ما هم غوښتل د شکران تورو لپاره تاسو کره درشم شکر دی اوس هغه ښه ده دا ستونزې هم حل شوې سهرا لور له سلیم سره خبرې کړي خپل حق یې وربخلی مراد یې بخلی دی ډېر خوشحاله شوم عثمان کاکا زما زړه دا نه مني خو پوهېږې چې شکران هم ډېره خفه شوې وه سهرا لور مې هم خپل ښه زړه او پاک نیت ټولو ته ښکاره کړ دا هر څه به مراته یو ښه درس شي انشاءالله عثمان کاکا یعنی د صحرا دا کار یوه ډېره لویه قرباني ده که بل څوک وایي هېڅکله به یې مراد نه وبخلی د صحرا حق نشو ادا کولی هغه ماته د پلار په څېر فکر کوي خو ما په هغې او د هغې په زوی باندې پام ونشو کړی له صحرا څخه مې ساتنه ونه کړه هغه فکر کوي چې زه ترې خفه یم خو زه ځکه ترې مخ اړوم چې له شرمه ورته کتی نه شم زه ځم له صحرا لور څخه مې مننه کوم د مراد دا کارونه خو نشي هېرولی زه یوازې
همدا مننه ترې کولی شم. کومه مننه چې له زړه نه وشي د هغه ځای هېڅ هم نشي نیولی. نور نو ځان مه خفه کوه. هیڅ د جامې مه بدلوه. وریندار جانې زما هېر شول چې زینب پسې ښوونځي ته لاړه شم. ته اوس ورپسې ورشه نو. له قصده داسې کوې که نه؟ پوهېږم چې ستونزه دې له موږ سره ده. ما ته ورور ته دې په غوسه یې. خو زینب ته څنګه کولی شې په یو ماشوم باندې غوسه شې؟ د وچو لرګو له لاسه لام د هم سوځي. د دې په ځای چې ما ته خبرې وکړې لاړه شه لور دې راوله. ګناه لري. د ښوونځي په حویلۍ کې به یې ډېر ساړه شوي وي. زر ورشه که نه نو ناروغه به شي. ترور جانې وګوره ته مه حیرانه کړې. مور مې د دې لپاره چې ته ستړې نه شې خپله ما پسې ښوونځي ته راغله. هله لور جانې ته د مخ او لاس ومینځه. زه به هم خواړه تیار کړم. هله عثمان کاکا بخښنه غواړم لورې، داسې بې خبره راغلم. خو دا څنګه خبره ده؟ مهرباني وکړه راځه. نه غواړم تا په زحمت که ژوندی اوسې. موږ ته ډېره خفه کړې. له خپل کور نه مو وشړلې، خو تا بیا هم سلیم هر څه راته وویل. مراد دې بخلی دی. اولاد دی نو پرې غوسه شوه. مخ مې ترې واړاوه. خبرې مې وانه وریدې. د زارویو په کیسه کې نه شوه. ورته ومې ویل چې ستا په څېر زوی نه لرم. هغه غټ سړی مې د یوه واړه ماشوم په څېر وواهه، خو بیا هم هغه مې له زړه ونوته. سهرا لورې، هغه مې له زړه ونوته. پوهېږم داسې تېروتنه په بخښنې نه حل کېږي. اولاد دی نو د زړه ټوټه ده. نوره نه غواړم په دې اړه خبرې وکړم. هر څوک تېروتنه کوي. ما خو مراد ته خپل حق وربخلی دی. وروسته له دې به هر څه نور هم ښه شي عثمان کاکا. انشاءالله لورې، انشاءالله. تا یوازې مراد نه دی بخلی، تا زموږ کورنۍ له جلا کېدلو وژغورله. مراد به نورې خپلې پخوانۍ تېروتنې نه تکراروي. تا نه چې هر څومره مننه وکړم بیا هم کمه ده. ښوونکی لکه په چورلکه کې راغی. سلام علیکم. فکر کوم زما په لیدو خوشحاله نه شوې. زه نه غواړم له تا سره خبرې وکړم. خپله پرېکړه مې کړې. هسې دې خپل وخت مه ضایع کوه. ستا د قانع کولو لپاره نه یم راغلی. راغلی یم چې دا ستونزه د تل لپاره حل کړم. یعنې ته اوس ما وژنې؟ هېڅ وجدان نه لرې؟ ته څه ډول انسان یې؟ د زارۍ کولو لپاره نه وخته ده. که په وخت کې دې زما خبره منلی وای اوس به دې له کورنۍ سره یو ځای وي. خو تا مې د ورور خبره ومنله. صبر صبر صبر.
د دې کار سزا به اوس وګورئ. فکر کوي زما په وجلو بار څه خلاص شي؟ فکر کوي تا به داسې آرامه پرېږدي ها؟ که هغوی پوه نشي چې ته مړ شوی بیا د قتل ادعا هم نشي کولی حسینه. بې وزله ورور به مې فکر کوي چې ته فرانسې ته تللی خو په اصل کې به ته د خاورو لاندې پروت یې. ته چې مړ شي ورور سره به مې داسې هیڅ هم پاتې نشي چې جابر بې ګناه ثابت کړي حسینه. یوازې زه به بریالی شم. ولې مراده ولې له مور او پلار نه مې څه غواړې؟ له ما نه څه غواړې ها؟ ستا دننه هغه بدي ستا د وینې ټولو رګونو کې خپره شوې. نور زما په کار کې مداخله مه کوه. ما ته ورور مه وایه. په هماغه لومړي سر کې مې باید پولیسو ته سپارلی وای. په خپلو لاسو مو باید زندان کې غورځولی وای. اوس نو هیڅ هم نشي کولی. زه نور نو له هیڅ شي نه ډارېږم. دا هر څه ستا له امله وشول. دا خبره به پولیسو ته وکړي. ما دې کار ته مو مجبوروه. تلیفون بند که. هر څه چې غواړې هماغسې وکړه مراده. د وروستي ځل لپاره یې وایم تلیفون دې بند که. د وروستي ځل لپاره وایم موبایل دې بند که. ورځ په خیر. د یوه قتل د هڅې په اړه تاسو ته خبر درکوم. هو د ساریار په سیمه کې د کلاس هوټل کې. خوشیکا خوشیکا حسینه ته ښه؟ زه خپله ټوله هڅه کوم فراه خوري، خو د علي د درتګ لپاره لومړی باید جابر له زندانه خلاص شي. زه په دې خبره نه پوهېږم. ته یوه ونې وخت لرې. هر څنګه چې کېږي جابر او علي دلته راولېږه. د جابر محکمه به 2 ورځې وروسته پای ته ورسېږي. وروسته له هغې به در شي، اندېښنه مه کوه. خپله ښه پوهېږي. که غواړې خور ته د ګردې په پیدا کولو کې در سره مرسته وکړم زما کار وکړه. که ګرده پیدا نه شي خور به مې مړه شي فراه خوري. هغې سره مرسته وکړه. دوی به هم ډېر زر هلته درشي، خور سره مې مرسته وکړه. هیله کوم. ښه سمه ده. یوه ونې نوره هم په تمه کېږم. وسله ورسره وه؟ هرې خوا ته ډېر زیات پام ورسره وه. نورو ډلو ته هم خبر ورکئ او د مراد د امیر په هکله ووایئ. دا هم ووایئ چې وسله ورسره ده. سمه ده. اوس امبولانس راځي، اندېښنه مه کوئ. تاسې پوهېږئ په داسې وخت کې به مو ورور چېرته تللی وي؟ په خیر راغلی. لار کې مې عثمان کاکا ولیده. څه شوي؟ ولې راغلی؟ هغه بیا له تا نه څه غوښتل صحرا؟ کومه خبره نه ده حاجرې. کله چې ټولو له ما نه مخ اړولی و هغه وخت هم عثمان کاکا له ما سره و. ښه نو اوس ولې راغلی و؟ زما د پوښتنې لپاره راغلی و. صحرا د دې لپاره چې عثمان کاکا دې کور ته راغی په هغه خو به زړه نه سوځوي. دا مه هېروه چې هغوی له تا سره څه کړي دي. دا چې له جابر سره څه پښیمانه خو به نه یې؟ نه پوهېږم حاجرې. اوس هم په جابر باور نه لرم. یعنې څه چې باور نه لري صحرا، اوس دې شاوخوا کې په چا باور کولی شي؟ پوهېږم خو بیا هم هېڅ ډاډمنه نه یم. سالم ښوونکي ویلي وو کله چې جابر آزاد شي بیا به په دې اړه خبرې وکړو. کېدای شي موږ علي ته قناعت ورکړو چې دلته پاتې شي، یا هم نه پوهېږم کېدای شي کومه بله لاره وي. ته اوس هم سلیم ښوونکی یادوې صحرا.
نور څه ته پته مه یې څه وخت به د عقل سرته راشي هېڅ نه پوهېږم خورې ته غواړې چې علي قاتل شي دا څنګه خبره ده حاجرې خدای دې وساتي که داسې مخته لاړه شي هرومرو به یو ورځ داسې وشي د دې لپاره چې دوه خوږې خبرې دې واورېدي د هغه مراد کارونه دې هېر کړل شکرانه او میرال خو هېڅ نه یادوم نه مې دې هېر کړي حاجرې هېڅ مې نه دې هېر کړي ښه نو سمه ده زوی دې واخله له جابر سره له دې ځای نه لاړه شه او له سلیم ښوونکي سره هم خبرې مه کوه نه کېږي حاجرې کله چې دلته راتلو سلیم ښوونکي زموږ لپاره لویه قرباني ورکړه په موږ باندې ډېر زیات حق لري نو لومړی باید له هغه سره خبرې وکړم ډاډه یم هغه به دې کار ته یوه لاره پیدا کړي مورې هر څومره سره زر او پیسې چې لرې ماته یې راکړه څه شوي زویه ته په پیسو څه کوې مورې باید وتښته پولیسان راپسې ګرځي ورور مې زما نوم ورکړی مورې وخت نه لرم هیله کوم هر څومره پیسې چې لرې رایې کړه افسوس دې وي سلیم ستا نوم ورکړی ها مورې ومې ویل پولیسان راپسې ګرځي نه غواړم زندان ته لاړ شم مورې ژوند به مې تباه شي ته ولې نه پوهېږې هر څه به له لاسه ورکړم مورې هغه تللی و چې ستا لپاره له حسین سره خبرې وکړي بیا څه وشول چې ستا په اړه یې شکایت کړی مورې اوس دا خبرې پرېږده اوس به پولیسان دلته هم راشي حاله زر کوه ته دلته څه کوې سلیمه وجدان دې څنګه اجازه درکړه چې له خپل ورور نه پولیسو ته شکایت وکړې څنګه مورې دا خبره داسې نه ده لکه څنګه چې ته فکر کوې پرېږده مورې هغه تل د نورو په اړه فکر کوي پردي خلک ستا لپاره له ما نه ډېر ارزښت لري داسې ده او تا د خپلو ګټو پرته د بل څه په اړه فکر کړی له ځانه پرته د بل چا سره مینه کړې داسې مه کوئ زامنو هیله کوم بس کوئ په اصل کې ته د خپل ځان په اړه فکر کوې او د دې لپاره ټولو ته دروغ وایې ګوره مراده هڅه مه کوه چې ځان ښه ثابت کړې ستا دې کارونو نه سترګې نشم پټولی ودرېږه زه وکیل یم که مراد زندان ته لاړ شي زه به دا کور خوښه کوم او لاړه به شم وګوره ډېره جدي یم دا کور خوښه کوم او له دې ځایه ځم که زما د نیولو امر ونه لرې هېڅ هم نشي کولی ومې ویل تر څو چې څارنوال نه وي راغلی ما نشي بیولی زما زوی خوښه کوي ما خوښه کوي تر څو چې زما په مړي تېر نشي زوی مې نشي وړلی هیله کوم موږ پرېږدی چې خپل کار وکړو زوی به کومه ګناه نه لري مورې بس که نو خوښه کوي اوس خوشحاله شوې وجدان دې ارامه شو ها ورور دې ځان سره بیایي هیله کوم زما زوی کومه ګناه نه لري مراده اوس ما نه هیله کوم یو څه وکړه مراد ځان سره بیایي د خدای لپاره یو څه وکړه مراده مراده ته اوس خوشحاله شوې سلیمه وجدان دې ارامه شو ها ستا په څېر د ورور په حال دې افسوس وي مراده د سترګو په وړاندې مې زوی رانه یوړو زه څنګه دا حالت وزغمم څنګه یې وزغمم سلیمه لومړی به دې دا خبره کورنۍ ته کړې وای زه نور څه وکړم وروره
هر څه مې چې په تاوان کې و هغه مې ترسره کړل. څوک چې غواړي عدالت د پښو لاندې کړي او هڅه وکړي چې خپل لاس په وینو ککړ کړي هغه باید خپله سزا وویني. لاس په وینو ککړ کړي؟ زه چې هوټل ته ورغلم مراد حسین سر ته وسله نیولې وه. که پولیس مې خبر کړي نه وای اوس به مړ و. الله الله، ته څه وایې سلیمه؟ مراد څنګه داسې یو کار کولی شي؟ هیڅ باور مې نه راځي. که زه هلته نه وای رسېدلی حسین به اوس مړ و. زه مې اوس مور ته څنګه دا خبره وکړم؟ څنګه ورته ووایم چې ستا زوی غوښتل یو انسان ووژني؟ د زړه حمله یم تېره کړې. څوک چې په خپلو لاسونو خپل ورور پولیسو ته تسلیم کړي هغه زما زوی نشي کېدی. هغه بې وجدانه چېرته دی؟ اوس خوشحاله شوې؟ وجدان دې ارامه شو؟ ورور به د خپل ژوند په زندان کې تیر کړي، خو ته تل هڅه کوې د نورو خلکو ژوند وژغورې. سلیمه څه ګټه لري ته چې خپل اصلي ورور ته نشي کولی خیر ورسوې؟ بیا ښځې داسې مه کوه، اوس خو دا کار شوی. هسې ولې ته ځان ځوروې؟ ته هېڅ خبرې مه کوه، ځان ته خو پلار هم وایې. ستا زوی ولچکاو له دې ځای نه یې بوته، خو تاسې هېڅ په کیسه کې نه شوئ. بیا وایې هسې ځان ځوروم. زه نور په دې کور کې ژوند نشم کولی. مورې سمه ده، دا ستا کور دی. که ته مانه غواړې زه به لاړ شم. ما فکر کوو دا زما کور دی. په دې کور کې ماته درناوی کیږي او زما خبره منل کیږي، خو پوه شوم داسې نه ده. شکران دا څنګه خبره ده؟ البته چې دا ستا کور دی. نه دی عثمانه، نور زما کور نه دی. آخر هم ستاسې د زړه کار وشو، دواړه سره یو ځای شوئ او د مراد ژوند مو تباه که. مهرباني اوس نو په خپل کور کې ارامه ژوند وکئ، خو زه دلته نوره نشم اوسېدلی. پام کوئ ما پسې را نشئ. بس که نو ترورې هیله کوم مه ژاړه. لور جانې، که زه ونه ژاړم نور به څوک وژاړي؟ زه یوه مور یم، زړه مې اور اخیستی، د سترګو په وړاندې مې سوی رانه بوته. سمه ده، نوره مه خفه کېږه. وګوره ته نوې له روغتون نه راوتلې یې، ډاکټر ویل په ځان فشار مه راوړه. کاش چې مړه شوې وای، خو دا ورځ مې نه وای لیدلې. توبه وباسه شکران مېرمنې، ته نن په ارامه ویده شه، سبا ته به له ښاغلي عثمان سره خبرې وکړي. نه زه نور نه له هغه سره او نه هم له سلیم سره هیڅکله نه غواړم خبرې وکړم. هغوی دواړه یو ځای شول او زما د زوی ژوند یې تباه که. هغوی نور هیڅکله هم زما څېره نشي لیدلی. داسې خو نه کېږي شکران مېرمنې، یو ستا میړه او بل د زوی دی. هغوی هم نه غوښتل چې داسې وشي. ښکاره ده چې د هغوی له وسې هم څه نه و پوره. وګوره هغوی به اوس هم ډېر خفه یي. هغه زوی چې ما تر ننه په ښه ډول مې وروزه، چې تل به مې پرې پام کوو، هماغه هلک خپل ورور یې پولیسو ته تسلیم که. کوم سړي سره مې چې دومره وخت یو ځای ژوند کوه، هغه پرته له دې چې خپل غږ وباسي ارامه ناست و، د دې کار مخه یې ونه نیوله. ویلې به یې و چې داسې مه کوئ، دا کار تاسې سره ښه نه ښکاري. تاسې دواړه ورونه یئ، خو نه میرال،
زه نوره هغه کور ته نه ځم نوره نه ځم همداسې نه ده مورې زویا هغه مورې و موبایل ځای کې دې کېنه پلاره غواړي چې راشي ها پورته شه پورته شه سهرا لویه غلطي کوي دغه خپرونه تاسو ته د شفا انارو جوس لخوا وړاندې شوه د انارو ټولې اوبه شفا کېدای نشي په پکتیا کې د ډیورن په کرښه باندې د پاکستاني ځواکونو سره جنجالونه رامنځته شوي دي هغوی ته وویلو او په کلکه م ورته وولسي په سمه سره یا په خوښه شاته سي او که نه په زور م شاته کوو د پکتیا په مرکز د ګردیز په اړه اندېښنې شتون لري چې امنیت پکې ښه نه دی ګردیز لپاره یو ښه امنیتي کمربند نه لرو څومره نجونو به په کانکور ازموینې کې ګډون کړی وي دما د قناعت وړ نه ده په پکتیا کې دولتي ځمکې غصب کیږي او که نه په پکتیا کې دولتي ځمکې غصب سوي وي حکومت سبا شپه و او 10 دقیقې تر کومه به په دې وطن کې یوه مور ژړېږي چرا عشق من نمیبینی